Virat Kohli and Cristiano Ronaldo are talking each other. او مطلب دا دی چې ویراټ کوهلی او کرسټیانو رونالډو په خپل منځ کې لګیا دي او خبرې کوي. اسرائیل and ایران fight each other. او مطلب دا دی چې اسرائیل او ایران په خپل منځ کې فایټ کوي، په خپل منځ کې جګړه کوي. all the students help one another. او مطلب دا دی چې تمام سټوډنټان، تمام طالب علمان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي، په خپل منځ کې د یو بل سره هیلپ کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو داسې قسم له خبرې وکړئ، تاسو داسې قسم له کیسز بیان کړئ، تاسو داسې قسم له مسایل بیان کړئ، نو بیا تاسو له بالکل ریسیپروکل پروناون زده کول پکار دي. نو او بالکل نن په دې ویډیو کې موږ په داسې طریقې سره ریسیپروکل پروناون زده کوو چې تاسو خو به زده کوئ، یعنی تاسو به 100% زده کوئ، خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو به په سوسایټي کې خپل همزولي، په سکول کې خپل کلاس میټس او دغسې نور کسان ډیر په اسانه باندې پوهه کوي. ګرانو کتونکو، نو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې ریسیپروکل پروناون زده کړو. خو د ریسیپروکل پروناون زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم او د ټولو نه امپورټنټ دا خبره ده چې تاسو د ریسیپروکل پروناون په ډیفینیشن باندې پوه شئ. یعنی تاسو په دې باندې پوه شئ چې ریسیپروکل پروناون داسې څیز او دا مونږه په کوم ځای کې استعمالو، دا مونږ له په کوم ځای کې فایده راکوي. نو او بالکل اټس ویری مچ امپورټنټ کوېسچن. نو ګرانو کتونکو، راځئ چې د ټول ناول د ریسیپروکل پروناون په ډیفینیشن باندې ځان پوه کړو چې دا مونږه په کوم ځای کې استعمالو. نو په یاد ساتئ د ریسیپروکل پروناون ډیفینیشن داسې دی: ریسیپروکل پروناون از یوزډ when two or more people doing the same action each other. څه مطلب دی په پښتو کې؟ پښتو کې مطلب دا دی وایي کله چې دوه کسان یا د دوو نه زیات، یعنی انسانان، دوه انسانان یا د دوو نه زیات انسانان، خو یوازې انسانان نه، په دې کې ځناور هم شامل دي، یعنی دوه ځناور یا د دوو نه زیات ځناور، دغسې ممالک، دوه ممالک یا د دوو نه زیات ممالک یا دغسې قامونه، دوه قامونه یا د دوو نه زیات قامونه په خپل منځ کې یو کیس وي، یو مسله وي، نو دې دپاره بیا مونږه ریسیپروکل پروناون استعمالو. خو اوس ریسیپروکل پروناون څو دي؟ که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ریسیپروکل پروناون څو دي، نو بس صرف او صرف دومره ورته وایه there are two reciprocal pronoun. یعنی زموږ سره صرف او صرف دوه ریسیپروکل پروناون دي. نمبر فرسٹ each other، نمبر سیکنڈ one another. خو اوس each other څه ته وایي او one another څه ته وایي؟ د each other په اردو کې معنی ده آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے. په پښتو کې د دې مطلب دی د یو بل سره، او دغسې د one another هم معنی ده آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے، او د دې هم په پښتو کې مطلب دی د یو بل سره یا په خپل منځ کې. خو اوس موږ به ایچ ادر کوم ځای کې استعمالو او ون انادر به کوم ځای کې استعمالو. ګرانو کتونکو، کله چې زموږ سره د دوو ملکونو یا د دوو کسانو، دغسې د دوو پلیرانو، د دوو براعظمونو، د دوو قامونو په منځ کې یو کیس وي، یو مسله وي، یو خبره وي، نو د هغې دپاره بیا مونږه ایچ ادر استعمالو. یعنی فار ایگزامپل که زه ووایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځه د کرکټ میچ شروع دی، یعنی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د کرکټ میچ شروع دی، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي افغانستان ورسس پاکستان آر پلیئنګ کرکټ میچ ایچ ادر. او مطلب دا شو چې پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې د کرکټ میچ کوي. تقریبا چې تاسو په دې اگزامپل باندې پوه نه شوئ او تاسو په دې ډیفینیشن باندې هم پوه نه شوئ. خو اوس چې د ویډیو په لاست کې، د ویډیو په اینډز کې نور کومه اگزامپلز مونږ ورکو، نو انشاءالله تاسو به په 100% او ډیر په اسانه باندې پوه شئ. اگزامپل داسې دی: افغانستان ورسز پاکستان آر پلیئنګ کرکټ میچ ایچ ادر. او مطلب دا دی چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د کرکټ میچ کوي. بل اگزامپل، فار ایگزامپل که زه ووایم چې پیشو او مږه په خپل منځ کې د یو بل سره مذاق کوي، د یو بل سره ګپې شپې لګوي، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي کیټ اینڈ ماؤس اور جاکنګ
each other او مطلب دا دی چې پیشو او موږ په خپل منځ کې د یو بل سره جاکینګ کوي، د یو بل سره مذاق کوي، ګپې شپې لګوي. او بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې پاکستان او چاینا، یعنی پاکستان او چاینیز د یو بل سره مدد کوي، په خپل منځ کې مدد کوي، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي پاکستان اینڈ چاینا هیلپ ایچ ادر. او مطلب دا دی پاکستان اینڈ چاینا هیلپ ایچ ادر، مطلب دا دی چې پاکستان او چاینا په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي. نو ګرانو کتونکو ایچ ادر مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې زموږ سره د دوو کسانو یا د دوو ممالکو یا د دوو براعظمونو یا د دوو قومونو په منځ کې یو مسله یو کیس یو کار خبرې اترې دغسې میچ، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ایچ ادر، او په پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي په خپل منځ کې، او په اردو کې د دې لپاره استعمالیږي آپس میں. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایچ ادر باندې پوه شوي یئ چې ایچ ادر مونږه په کوم ځای کې استعمالو او ایچ ادر دی څه څیز. اوس راځئ چې ون انادر هم زده کړو. د کومې مطلب چې په اردو کې دی آپس میں، او په پښتو کې د دې مطلب دی په خپل منځ کې. خو اوس ون انادر د څه دپاره استعمالیږي؟ ون انادر استعمالیږي کله چې مونږه د دوو نه زیات کسان وي، یعنی د دوو نه زیات انسانان وي، د دوو نه زیات زناور وي، د دوو نه زیات ممالک وي، د دوو نه زیات قامونه وي، او د هغوی په منځ کې یو کیس وي، د هغوی په منځ کې یو مسله وي، نو د هغې دپاره بیا مونږه ون انادر استعمالو. فار ایگزامپل که زه په پښتو کې ویم چې ټول طالب علمان یعنی ټول سټوډنټان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي، یعنی دوه سټوډنټان نه ټول سټوډنټان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي all the students help one another، او مطلب یې دا دی چې ټول سټوډنټان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي. خو که چېرته دلته ما ویلی چې صرف او صرف دوه سټوډنټان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي، نو د دې لپاره بیا استعمالیږي two students help each other. کوم ځای کې چې ایچ ادر راشي نو د هغې مطلب به وي دوه، یعنی دوه کسان، دوه ممالک، دوه براعظمې، دوه زناور، د هغې دپاره به مونږ ایچ ادر استعمالو. کله چې د دوو کسانو، د دوه ممالکو یا د دوو زناورو، د دوو براعظمو په منځ کې کیس وي، او کله چې د دوو نه زیات کسان وي، د دوو نه زیات ممالک وي، د دوو نه زیات براعظم وي، او د دیو په منځ کې یو کیس وي، د دیو په منځ کې مسله وي، نو د دې دپاره مونږ ون انادر به استعمالو. د دې لپاره په انګلیش کې ون انادر استعمالیږي. لکه څنګه چې تاسو دا اگزامپل وکتو، مونږ ویل چې all the students help one another، او مطلب دا دی چې ټول سټوډنټان په خپل منځ کې د یو بل سره مدد کوي. بل اگزامپل all the doctors against one another، او مطلب دا دی چې ټول ډاکټران د یو بل خلاف دي. فار ایگزامپل all the doctors against one another، مطلب دا دی چې ټول ډاکټران په خپل منځ کې د یو بل خلاف دي. او اخري اگزامپل به داسې وي all the countries in the world help one another، او all the countries in the world help one another، مطلب دا دی چې تمام ټول په دنیا کې چې څومره هم ملکونه دي هغه د یو بل سره مدد کوي، هغه د یو بل سره هیلپ کوي. ګرانو کتونکو اوس د ایچ ادر او د ون انادر کمپیریزن په یاد ساتئ. ایچ ادر مونږه په هغه ځای کې استعمالو کله چې زموږ سره یو کیس وي، یو مسله وي، یو خبره وي، او هغه صرف او صرف د دوو کسانو په منځ کې وي، د دوو ممالکو په منځ کې وي، د دوو قومونو په منځ کې وي، یا د دوو زناورو دغسې نور، خو چې د دوو په منځ کې وي، نو د هغې لپاره مونږ ایچ ادر استعمالو. او د ایچ ادر په اردو کې معنی ده آپس میں، او په پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي په خپل منځ کې، یعنی د یو بل سره. او اوس ون انادر د څه دپاره استعمالیږي؟ ون انادر استعمالیږي کله چې د دوو نه د زیاتو کسانو، د دریو، څلورو، پنځو، شلو، پنځوسو انسانانو، یا دغسې د دوو نه د زیاتو زناورو، دریو، څلورو، لسو، شلو، یا دغسې د دوو نه زیاتو ممالکو، درې، څلور، پنځه ممالک، دغسې براعظمونه د دیو په منځ کې یو کیس وي، د دیو په منځ کې یو مسله وي، نو د دې لپاره مونږه ون انادر استعمالو، یعنی د دې لپاره ون انادر استعمالیږي. او د ون انادر هم په اردو کې معنی ده آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے، او په پښتو کې د دې مطلب دی د یو بل سره، یعنی په خپل
مینس کې. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ریسیپروکل پروناون باندې پوه شوي یئ چې ریسیپروکل پروناون ډیفینیشن څه دی، دا وایي څه ته او دا کومه دي، یعنی یو ایچ ادر او بل ون اندر، او دا بیا مونږ په کم ځای کې استعمالو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې د ویډیو نه به تاسو ډیره زیاته زده کړه کړې وي، د دې ویډیو نه به تاسو ته ډیره زیاته فایده شوي. که چېرته تاسو هم انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ، یعنی په خپله مورنۍ ژبه کې د الف نه والا تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کمفیوز یئ، یعنی تاسو په پارټس اف سپیچ باندې نه پوهیږئ، ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ، دغسې ماډل وربز باندې نه پوهیږئ، ټینسز باندې نه پوهیږئ، ډایرکټ سپیچ اینډ ډایرکټ سپیچ باندې نه پوهیږئ، یا سپوکن انګلیش کې تاسو ته په یو ځای کې کنفیوژن وي، تاسو په یو ځای کې کنفیوز یئ، نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ پرېښودی شئ او انشاءالله ستاسو د کمنټ ریپلای به مونږ ډېر زر درکو، یعنی ستاسو د کنفیوژن به مونږ ډېر زر ختمو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.